لکه څنګه چې معلومه ده، علامه رشاد بابا د تاریخي او ژبنیو څېړنو په برخه کې ځانګړی خلاقیت درلودی. علامه بابا نه یوازې دا چې زموږ د تاریخ په اړه دا څېړنې کړې دي، بلکې په آسیایي څېړنو کې د اندولوژۍ یا هندپوهنې لوی ماهر هم و، او هندپوهنه د علمي او فرهنګي او تمدني پلوه زموږ د تاریخ یوه برخه ده. لوی استاد په دې اړه پوره واک درلودی. دا خبره ماته هغه وخت معلومه شوله چې کله زه په 2013 کال کې هند ته راغلم او د پښتو ژبې د مدرس یا استاد په صفت د نظامي استاد په حیث راغلم. دلته مې نهرو پوهنتون کې په کار پیل وکړ او د ډېرو هندي او پخواني استادانو څخه مې د ده په اړه ډېر څه واورېدل. اکثریت ډېرې ښې خاطرې د استاد څخه درلودلې. زه په خپله خاطرې ډېرې زیاتې د استاد څخه لرم، ځکه چې د خیرخانې مینې په ګولایي مسجد کې سره همسایګانو. زه او د علامه بابا کشر زوی احمد شاه جان د مکتب په ابتدایي په اول صنف کې په لومړي صنف کې یو ځای سره شامل شولو، همصنفیانو سره. بیا دوی اول یا لومړۍ برخې ته د خیرخانې ولاړله او موږ دلته پاته شو، خو تګ راتګ او علایق مو سره پاته وه. دا ځکه چې زما مرحوم پلار ډګروال محمد اکبر خیري، خدای تعالی دې وبخښي، د شعر د حفظولو ډېره ښه حافظه یې درلوده. په سوونو پښتو فارسي شعرونه یې په یاد وه. نو ده به هم د استاد په ادبي بنډارونو کې همیشه برخه اخیستله. زما اړیکې هم تر ځوانۍ پورې د احمدشاه جان سره د انډیوالۍ په صفت او بیا وروسته په کابل پوهنتون کې د شاملېدو په وجه دایمي وه. د لوی استاد یو کمال دا و چې د هر چا سره به د هغه په ذهنیت او د هغه د سن مطابق خبرې کولې. کله چې زه کابل پوهنتون کې د مدرس په صفت باندې شامل شوم، زه به همیشه ورتللم او ځینې مشورې مې ځینې اخیستل. یو وخت زه د کابل پوهنتون د استادانو د مدیر په صفت یا امر په صفت باندې وټاکل شوم، چې معمولا د استادانو مدیر د علمي شورا غړی هم وي. نو یو وخت په علمي شورا کې د یوه خاطره بیانوم. هغه داسې وه چې یو ورځ په علمي شورا کې د پوهنتون رئیس وویل چې کرزي صاحب یو پیغام را لېږلی دی چې د استادانو څخه د هېواد د ستونزو په اړه سالمو مشورو ته اړ دي. نو که تاسو غواړئ تاسو سالم نظریات ورکولی شئ چې موږ به په لیکنې بله یعنې په علمي شورا کې تاسو بیان کړئ، موږ به دا ثبت کړو او راویستو. وړاندیزونه ډېر وشول، خو یوه جالب دا وه چې په دې ترڅ کې د کرنې د پوهنځي یو استاد یو پوهان صاحب و، هغه ویله چې د نوم د بدلېدو د افغانستان د نامه د بدلېدو یو وړاندیز یې وکړ. خو سم د لاسه بس د دري څانګې پوهان او دروند استاد مرحوم ښاغلی سرور همایون، نو خدای دې پر ورحمېږي، هغه دا خبره غبرګه کړله چې که د افغانستان د نامه په اړه خبرې کوو دا زموږ صلاحیت دی، یعنې موږ صاحب صلاحیت، ځکه چې د کلماتو او ترکیبونو متخصصین موږ یو. نو تاسو ورځئ او خپل کارونه کوئ. او څه نور یې پر اضافه کړل. ټولو بس په یوه سلا د مرحوم پوهان همایون خبره تایید کړه. نو دا بحث یو څه جالب و. نو دا بحث مهم هم و. دا مې د علامه بابا سره په حجره کې یوازې ناست و او دا مې ورسره شریک. علامه بابا په ډېر ملایمت او په خواږه انداز او شمیرلو الفاظو راته ویل چې زمري جانه تا خو نن پر پوهان صاحب همایون باندې زما زړه راښه کوي، خدای دې خیر ورکړي، خورا پوخ او کره جواب ورکړی دی. نو د دې حالت څخه ډېر خوښ. نو خاطرې ډېرې دي، بس خدای تعالی دې پر ورحمېږي، جنتونه یې ځای درنښت.